سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو پیل وغانده او زیاته کړې ده چې دغه عملیات به د افغانانو د بربادۍ او د افغانستان د زیاتې ویجاړۍ لامل شي. دغې شورا په یوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورو غوښتي چې د سولې له لاسته راغلې موقع د ټول منلې بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره اونۍ د الفتح په نامه د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ، خو تر دې مخکې افغان حکومت هم د خالد تر نامه لاندې د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی و. له دې سره سم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغه دریځه هرکلی وکړ. زلمي خلیزات په خپله ټویټر پاڼه کې دې ته په نغوت سره چې په افغانستان کې جګړه باید پخوا درول شوې وای زیاته کړې چې اول باید اوربند او بیا خبرې پیل شي او هره خوا چې مخالفت کوي د تاریخ په باطل لوري کې به پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې د افغان سولې بهیر د ګړندي کېدو په موخه د طالبانو د 11 مهمو مشرانو نومونه د دغې ټولنې د بندیزونو له نوملړه وایسته. د ننګرهار په روداد ولسوالۍ کې د یوه کور د چت او دیوال راپرېوتو له امله د یوې کورنۍ 2 مېرمنو او 2 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه په منګل کلي کې تېره ورځ زیاتو ورښتونو له امله رامنځته شوې ده. له دې سره سم د جلال آباد ښار د 1 ناحیې له شاوخوا سیمو یو بل کس سیلاب وړی دی. ولسمشر غني وایي د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې د کابل سیند حریم باید مشخص او له غاصبینو راوګرځول شي. ښاغلي غني تېر ماښام په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په یوې ناسته کې زیاته کړه چې د کابل د اوبو د مدیریت لپاره بیړني پلان ته اړتیا ده څو په 6 میاشتو کې د کابل په سیند کې محسوس بدلون رامنځته شي. ولسمشر همداراز د سیلاب ځپلو پر تشخیص او هغوی ته د بیړنیو مرستو پر رسولو هم ټینګار وکړ. د کندوز پولیسو یو کس د یوې میرمنې د برمته کولو په تور نیولی او یا د میرمنې د هغه له منګولو ازاده کړې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي دغه کس یا د میرمنه 14 ورځې مخکې په دې پلمه چې میړه ترې پوروړی د برمته کړې وه او په وینا یې پر یادې میرمنې جنسي تیری هم کړی دی. د پولیسو په وینا تورن کس پر خپل جرم اعتراف هم کړی دی. یک تن به اتهام نگهداری خانومی که شوهرش مفروض بوده توسط پلیس کندوز بازداشت شده. البته شخص بازداشت شده مدتی 13 ایام خانم را به اسارت خود نگهداری کرده و همراهش خشونت هم انجام داده. افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې پراختیا لپاره ځانګړي امتیازات په پام کې لري. د ولسمشر فرمان له مخې د کندهار سیمه ییز چارواکي ښځو ته د دولتي ادارو په ازموینو کې د 15 سلنې امتیاز لومړیتوب د مناسب کاري چاپریال او امکاناتو د برابرولو ډاډ ورکوي. په کندهار کې دا مهال نږدې 1000 دولتي پوستونه خالي دي او د کندهار مسؤلینو دا ځل د دې بستونو لپاره د نارینهو ترڅنګ ښځو ته هم بلنه ورکړې څو په ازموینه کې ګډون وکړي. خو د حکومتولۍ له برخې فارغه نجونې بیا وایي چې په دولتي ازموینو کې لا هم روڼتیا نشته او دوی یې مایوسه کړي دي. اوس هم عملا داسې شفافیت په دولتي بستونو کې نه دی موجود چې د خوندې وکولی سي چې په آزاد رقابت له لارې عملا وظیفه اجرا کړي په دولتي سکتورونو کې. دلته خوندي چاپېریال لرو دا ضرور اوس په کورونو پورې دغه خویندې چې هغه د دې لېوالتیا لري چې هغه په حکومت کې کار وکړي. موږ ژمن یو چې د خپلو قوانینو مطابق حتی ځینې مثبت تبعیض هم د دې لپاره وکړو او هغه نمرې چې دلته 15 نمرې نسبت یو نارینه ته په نظر کې نیول شوي هغه هم ورته ورکړو. موږ ژمن یو د دوی دپاره خوندي چاپېریال د خپل دین او د خپلو قوانینو په رڼا کې آماده کړو تر څو دوی په خوندي ډول سره کار وکړي. ولسمشر غني د بدخشان د شغنان ولسوالۍ له خلکو وغوښتل څو یوه مېرمن ور وپېژني چې د مشران جرګې د غړې په توګه یې انتصاب کړي. ښاغلي غني تېره ورځ یادې ولسوالۍ له یو شمېر مشرانو متنفذینو سره په کتنه کې ویل بدخشان په ځانګړي ډول شغنان ولسوالۍ د طبیعي سرچینو له پلوه لوړ ظرفیت لري او ټاکل شوی نوري فایبر هم له همدې ولسوالۍ ولېږدول شي. ولسمشر همداراز د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د شغنان ولسوالۍ ټولې ستونزې په یوې بسته کې ترتیب او ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې وسپاري څو د حل لپاره اقدام وشي.
او 4 کسان په ننګرهار کې د نشهیي توکو د لیږد په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دا کسان تېره ورځ له جلال آباد ښاره د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د نوموړي په وینا له یادو کسانو 10 کیلوګرامه هیروین، 40 کیلوګرامه چرس، 1 وسله او 4 موټر هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.